سلامونه او نیکې هیلې دوستانو. په دې ویډیو کې سره په دې خبره کوو چې پروژه څه شي ته وایي. پروژه هغه موقتي فعالیت دی چې مشخصه ساحه، مشخص اهداف او مشخص محصول ولري. موقتي ځکه ورته وایي ځکه چې پروژه ټاکلی شروع او ختم لري. او په پروژه کې مشخصه ساحه شتون لري یا سکوپ، په دې معنی چې د پروژې حدود معلوم وي چې څه به په پروژه کې شامله او څه به پکې شامله نه وي. دوهمه دا چې په پروژه کې هدفونه ذکر وي چې پروژه به کومو مشخصو قابل د اندازه ګیري ترلاسه کیدونکي مرتبط او د وخت پورې محدود هدفونه لري. دریمه دا چې پروژه ټاکلي محصولات لري چې دا به د پروژې په پای کې یا د پروژې په ټاکلي وختونو کې ترسره کیږي.